ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وای د اصحاب صوفي د صحابه کرامو نه یو زه هم وم و یو ورځ په ما باندې نو د اوله کې د وې دومره زیات وګړي شو مګنه چې نور مې برداشت نه کوم وی بار تر وته پلاره کې کېناستم ایمای چې څوک براشي نو ما به ځان سره ډوډۍ لګولې وی پلاره کې کېناستم نه ابو بکر رضی الله تعالی راغی ما د ابو بکر رضی الله تعالی عنہ د یو آیت تاسو کو چې ابو بکر د دې آیت څه مطلب دی هغه ته د آیت مطلب بیان کو ما چې دې په ما پوه شي زما د رنګ نه به ته پته ولګي چې وګې د ډوډۍ لمي به پوسی وي ابو بکر را باندې پوه نه شو د آیت مطلب راته بیان کوم لا وای ما چې راته پر باندې پوه نه شو ډوډۍ به پوه نه وستم دا تناست عمر رضی الله تعالی عنہ چې عمر رضی الله تعالی عنہ راغی کنه ما ورته چې عمر د دې آیت څه مطلب دی عمر رضی الله تعالی عنہ دا آیت مطلب بیان کو او لاړو په ما پوه نه شو چې ابو هريره په څه غرض تلاره کې ناشته دیم لاړو ویناستو مداسي په دې دوران کې نبی عليه الصلاه والسلام راغی چې نبی عليه الصلاه والسلام راغی ما ورته چې الله پاک پیغمبر د دې آیت څه مطلب دی نبی عليه السلام موسکه شو دا آیت مطلب راته بیان کو ایما ته چې ابو هريره را پاسا ته چې کوم غرض راوته هغه ما ته پته ده ته وګورې ته دې راوته را پاسه راځه زه د نبی عليه الصلاه والسلام سره روان شوم چې کور ته لاړم کنه وکاسي په پیاله کې پي پراته نبی رسول الله د بیبي نه تاسو کو چې دا پي کم څه وي هغه ورته چې دا په پلان کې ستاسو لپاره هدیه راوړی ده ستاسو لپاره هدیه راوړی دی یو پیاله پي نبی رسول الله ماته تاسو وکتل کنه ما ته چې ابو هريره ورشه او صوبک چې څومره صحابه کرام نستا څومره طالبان ملګری دا ټول ته وایي نبی رسول الله مو چې راځي ابو هريره رضی الله تعالی فرمایي وځي په دې خبره لکه خفه کوم ته په خپازه کې شم ایمان چې د الله پاک پیغمبر یو پیاله پیږي او خرابانی پوه چې زه ډیر زیات وګم خو د دې څه حقدار امراکه چې زه وسکم کنه نو ته وایي چې تمام طالبانو ته وایي چې راشد اوسکی نو دا باغیس کې کوزه پېسته ته ما ته وایي چې دا دوی لورکا نو چې دا وایي لورکا نو په اخر کې به څه پات کېږم نو ما ته په کې څه پات وی نبی رسول الله سلام راته فرمایي چې نو باندې څه په سره ده ابو هريره رضی الله عنه فرمایي په صوفه کې په دغه ټیم کې اویا صحابه کرام او یا طالبانو ما ورته چې نبی علیہ السلام چې زما کور ته راشي دا او یا وړ کسان رالو چې راړو نبی علیہ السلام مال پیاله پي راکړو چې ابو هريره په ملګرو دی پي وسکوا دې ملګرو دی پي وسکوا یو پیاله پي دی ما شروع کړه یو صحابي له ورکو هغه تی مړیږي هغه بل ورکه هغه تی مړیږي هغه بل ورکه مړیږي دې پیاله کرزوم او یا صحابه کرام په وسکل یو وسکل پیاله ته مې کتل اخ کې شان دې ډکلا نبی رسول الله چې ما ته وکړه چې ابو هريره صرف زه ته پاتې شو کنه ما ته چې د الله پاک پیغمبر ته پاتې او زه پاتې ما ته چې وس تړم به وسکا دا نبی رسول الله اخلاق مبارک ها ما ته تړم به وسکا زه شروع شوم په مسکل سکل چې ما په بس کړم ما ته چې وسکا ما به نور وسکل بیا ما بس ما ته چې وسکا په اخر کې مې چې الله پاک پیغمبر قسم په الله په یو ګټم نور ته ولې نه شم سکل دومره موړ شوم ما ته چې عثمان راکا نبی عليه الصلاه والسلام هغه په راوغستل وېسکل او بیا نورې بیبي له ورته جدا کېده په کار براشي دا د نبی عليه الصلاه والسلام سوا معجزه وا او دا د صوفي د طالبانو کرامت وو او د نبی عليه السلام معجزه وا چې په یو پیاله په یو باندې او یا تن ماړو شو بیا تنم پات نو ته طالبانو دی به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه حدیث مبارک زده کول نن تلاشه د احادیث کتب کولاو کا د احادیث مبارکو کتابونه کولاو کا څومره روایت چې د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ نقل دي دومره د بل صحابین نقلو ندي چې کتاب کولاوي عن ابي هريره رضی الله تعالی عنہ چې کتاب کولاوي ابو هريره زموږ دا فرمایي دا د نبی علیہ السلام د صوفي د مدرسې طالب دغه د نبی رسول الله نصیحت وکول احادیث مبارکه استکول په بدن باندې کپڑا نه و په خپل باندې پیزار نه و په سر باندې پګړې نه و خو نو په دنیا کې خور دي چې نن هم زه یادوم چې حدیث شروع کوم نو عن ابي هريره رضی الله تعالی دا د نبی رسول الله د مدرسې طالبات